په دغه کې زمونږه ځینې مشران هغوی د دې ټول وطن ستونزې هغه راوړي او د شاعر په اوږو یې ورچوي. زما په خیال شاعر د لوړو فکرونو لپاره یعنې داسې خبرې را پیدا کوي چې د خلکو فکرونه لوړ کړي، چې د خلکو شعور وروزي او د هغې لپاره کار وکړي. په څه طریقه یې کوي، که هغه په نظم کې کوي، که په غزل کې کوي، داسې کومه موضوع ده چې هغه به زمونږ دغه مشر ډېرې ښې خبرې کوي، ډېرې خوږې خبرې، ډېرې درنې خبرې. خو هغه وایي چې دې طرف ته تاسو اشارې ونه کړئ. زه خپله د یو شعر یوه نمونه پېښ کوم چې زه د مغرب د هر ماشوم ژړا مشرق کې اورم. زه د مغرب د هر ماشوم ژړا مشرق کې اورم، خو د مشرق د ماشوم شور مغرب ته څنګه نه رسي. منګه ته چې کوم خلکو د افاقیت په رنګ کې پېښ کړي دي چې دا افاقي خلک دي، لوی خلک دي، منګه په هغې هم اعتراض کوو. هغه شاعران ادیبان چې په نورو دنیا کې ډېر لوی مقامونه خلکو ورکړي دي، هغه خپل حکومتونو ورکړي دي، خپلو ملکونو ورله ډېر لوی مقامونه ورکړي دي، زما په خیال او د افاقیت لونګۍ او شملې یې هم ورپسې کړي. نو هغه افاقي خلک ځکه نه دی چې هغوی د ټول لټریچر چې د هغوی لټ په لټ کړي. زما په خیال دا به پکې ونه مومي چې هغوی چېرته اشارتن هم خپلو حکمرانانو ته ویلي دي چې دا تاسو چې په نورو ملکونو باندې قبضې کوئ او خلک غلاموئ، انسانیت غلاموئ، د هغه ملکونو نه وسایل راوړئ او دلته په خپل ملک کې خرڅ کوئ، نو دا تاسو غلطه کوئ. چېرته به دا اشاره پدرې هم په هغه لټریچر کې هغه خلک زمونږه د رحمان بابا یو شعر دی چې ادمزاد په معنا واړه یو صورت دی، څوک چې بله زاروي هغه ازاد شي. دې ته افاقیت چې که د مشرق انسان دی، که د مغرب انسان دی، که د جنوب انسان دی، که د شمال انسان دی، نو هغه یو وجود دی. خدا دا چې یو وجود به زه د هغه سره څنګه ومنم او هغه بیا زما سره څنګه ومنم. هغه راځي د دومره لرې نه په زور منګه غلام کول غواړي او منګه د هغې زور نه لرو، ځکه چې هغې د ساینس په ذریعه داسې اسلحې ایجاد کړي دي، د ساینس په ذریعه